تازه خبر چې ټي پي د تېرې میاشتې د حملو جزئیات اعلان کړ. وایي له 2013 میلادي کال راهیسې تېره میاشت تر ټولو ډېر بریدونه مو کړي چې 350 عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستاني طالبانو غورځنګ اړوند عمر میډیا د خپل میاشتني راپور په خپرولو سره ویلي چې ځواکونو له 2013 کال وروسته د روان میلادي کال په میاشت کې د خیبر پښتونخوا پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان حکومت پر امنیتي ادارو او کارکوونکو تر ټولو ډېر 350 بریدونه کړي چې په ترڅ کې 355 کسان وژل شوي او ټپیان دي. د خپرو کړو معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې د پاکستان د بېلابېلو امنیتي ادارو 155 تنه وژل شوي، 200 تنه بیا ټپیان او 11 تنه نور ژوندي نیول شوي چې پکې پوځیان، پولیس، ملیشیا او ځایي اربکیان شامل دي. سرچینې همداراز ویلي چې په دې موده کې د ټولو ډېر 86 بریدونه په شمالي وزیرستان، 40 په جنوبي وزیرستان، 43 په خیبر، 9 په دیره اسماعیل خان، 2 په بنو، 10 په ټانګ او همدا لسګونه نور په بېلابېلو ولایتونو کې ترسره شوي دي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ ویلي چې په بریدونو کې تر ټولو ډېر 126 د راسکوف یا لیزري، 104 چریکي، 15 کمینونه او 19 ځوابي بریدونه شامل دي. په خپرو شوو معلوماتو کې راغلي چې پاکستاني طالبانو د دې میاشت عملیاتو په ترڅ کې د پاکستاني ځواکونو 3 څارونکي کمرې، 42 ارادي پوځي وسایط، 8 عدده ډرون کمرې، 6 نظامي ودانۍ، 3 ارادي زغروال موټر، 1 ټانک، د لمریزې برېښنا او اوبو شبکې تخریب کړي دي. پاکستاني طالبانو همداراز په دې بریدونو کې 15 میله بېلابېل ټوپکونه، 3 حرارتي ترمل او 3 شپنې دوربینونه، 1 مل M4 ټوپک، 1 قبضه راکټ لانچر، 1 ډرون کامره، 1 اراده موټر سایکل او ګڼ شمېر نور مهمات هم ترلاسه کړي دي. طالبانو ګواښ کړی چې که پاکستاني ځواکونه دندې پرېنږدي نو د دوی لخوا به جنازې کورونو ته لیږل کېږي. د یا تحریک په خبره چې د دوی جهاد به تر هغه دوام ولري تر څو پاکستان کې یو بشپړ اسلامي نظام نه وي راغلی. پاکستان تل الزام لګوي چې ټي پي افغانستان کې مرکزونه لري خو افغان طالبان یې تل ردوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.